د پلازمینې کابل په مرکزي سیلو کې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د کابل ولایت په 9,800 بېوزله کورنیو د 1500 میټریک ټنو خوراکي دالو د ویش لړۍ د پیلولو پرانیسته وکړه. دا 1500 ټنه د نخود دي چې 9,800 کورنیو ته به دا توزیع کیږي. د یپلا د پاره اوس توزیع کیږي، خو په آینده کې هم د کرنې وزارت کوشش کوي چې د افغانستان اسلامي امارت د مشرتابه په هدایت باندې نور هم دغه مواد پیدا کړي، خوراکي مواد چې خپل هیوادوالو ته توزیع. چارواکو دغه راز زیاته کړه چې د دې پروګرام څخه هدف د بېوزلو کورنیو لاسنیوی دی او هڅه یې دا ده چې لا ډېر نور دغسې پروګرامونه ترسره کړي. د خوښۍ او د خوشحالۍ ځای ده چې د پرمختګونو په سلسله کې نن بیا د یو لوی پرمختګ شاهدان یو. د کرهنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت تر چتر لاندې اړمنو کسانو ته چې هغه د مختلفو قشرونو نه په ښه شفافیت سره راټول شوي دي، هغوی ته د دال نخودو توزیع پیلېږي. او ورسره په څنګ کې مرکزي سیلو د کرهنې او مالدارۍ وزارت په چوکاټ کې هغه مهم ارګان ده چې په عامه خدماتو کې فعاله ونډه د افغانستان په تاریخ کې اخیستې ده. د دوی په خبره چې یادې مرستې به په هیواد کې پر هغه سوالګرو هم وویشل شي چې څه موده وړاندې د حکومت له لوري په ښار کې له واټونو څخه راټول شوي وو. دا برنامه هم د دې لپاره نیول شوې ده چې تقریبا نن په مرکزي سیلو کې د ریاست الوزرا مقام یا د کابینې په هدایت په اساس باندې نږدې 1500 ټنه نخود د کار په مقابل کې البته نه دي د فوړیا توګه یا په موته طریقه باندې و مختلفو وزارتونو ته د هغوی د سروې د استحقاق په رابطه باندې هر وزارت ته سهمیه ورکول شوې ده. دغه سهمیه د افتتاح د توزیع لپاره نن دا برنامه جوړه شوې ده چې تقریبا په دې سهمیو کې زموږ سره ښاروالي شریکه ده، په دې سهمیه کې د معارف وزارت شریک دی، په دې سهمیه کې د افغانستان د اسلامي امارت د داخلي وزارت د مواد مخدر او معاینات را سره شریک دی، په دې کې د اقتصادي معاونت د سوالګرو د راټولولو د تثبیت کمیټه را سره شریکه ده چې البته کېدلی شي چې هغه د کار امور اجتماعي یو برخه هم وي. بېوزله او اړمنې کورنۍ له دې مرستو څخه د هرکلي ترڅنګ د دې ډول مرستو د دوام غوښتنه کوي او وایي چې د مرستو ترڅنګ دې په هیواد کې خلکو ته د کار زمینه هم برابره شي. په عموم کې دا مرستې خو ډېر ښه دي چې اجرات وشي د په ټول هیواد کې، ځکه د فقر درجه ډېره لوړه ده د افغانستان کې عموما ټول. نو دغسې چارو وزارت چې هغه خپل څونه سهمیه لري هغه د کومکونه ورکړي نورو خلکو ته، لکه غریبو خلکو ته توزیع شي. او څنګه چې مولوي صاحب خبرې کړل چې ټول باید هغه څه چې اړ خلک دي هغوی ته توزیع کړي، که هغه خپله د وزارت کارمندان دي او که نور کوم څوک دي. آنقدر خوش هستیم که زیاتر به حد بیاد. ډیر خوشحاله یم، له حد او اندازې ډیر. دغه راز که هر کارګر ته د کار په بدل کې خپل مزد ورکړل شي، مرسته او همکاري ورسره وشي، هغه نور هم ډیر خوشحاله کیږي. د ویلو ده چې د کرنې وزارت تر دې وړاندې په ټول هیواد کې د کار په بدل کې د غنمو د ویش لړۍ هم پیل کړې وه او زیاته کړې ده چې په دې برخه کې لا هم هڅې روانې او پلان لري چې نور غنم هم د کار په بدل کې وویشي.